بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د یو درې خوبونو تعبیر کوم. اول خوب دا وایي ملګري مې خوب کې ما نه غلط شوی چې څوک دي نه پیژنم یې سي وایي دوی شراب څکي ما ته هم راکړي زه دا شراب وایي ښه ډېر زیات وڅښم وایم دا ما نه نشه کوي او په خوب کې لکه چې راویښ شم بیا ځان سره شکر وباسم چې زه شکر ده چې د خوب دا رښتیا نه و که نه به څومره ګناهګار شوی به وم. نو دا یو خوب ده انشاءالله دا تعبیرو. بل خوب ده وایي خوب کې غسل راباندې اوښتی وي او یې ملګرو سره په چکر روان یم، حمام وکړم، لونګ مې تړلی وي، پرتوګ مې په تناب ځوړند وي او دې وخت کې وایي لونګ خلاص کړم غواړم چې پرتوګ راواغوندمه. زه په دې وخت کې ملګری مې چې ډېر راباندې ګران هم ده وایي راشي ما تیله کړي، پرتوګ مې لرې لاړ شي، ډېر خلک هلته ولاړ وي، ما پسې وخاندي، پرتوګ واغوندم که نه وایي دا مې په یاد نه ده، هیر مې ده. وایي لاړ شم دیم یا د اوبو دن غوندې ځای وي او خړې اوبه پکې وي، ډېر لوی نهنګ وي لکه مایي، ډېر مایي او د امریکا د ازادي مجسمې غوندې وایي دغسې یو شی وي او سر یې د سرو زرو وي. زه وایم چې دا لږې اوبه دي او که دا وچې شي نو دا مایي به چیرې ژوند کوي؟ څوک وایي بیا دا همدلته ویده کېږي که اوبه وچې شي. نو شا راواړې وایي دا مایي او اوبه پاکې راوغورځېږي وایي د شا نه اول خړې اوبه وي او بیا ډېرې وغورځېږي اوبه، بیا بله ماهي پیدا شي، اوبه د اوبو کې دا بله ماهي هم راشي. زه وایم ښه شو دا نسل یې زیات شي، دا ښه شی ده نو دا نسل یې زیات شي. نو دا خوب هم ده، دا هم تعبیر و. بل خوب ده وایي زموږ کور کې 3-4 کوټې اضافه ده. خوب کې وایي د تره زوی مې راسره وي، په غشی باندې وایي څوک وار وکړي او یو کوتره وغورځېږي، راواخلم او د غشی ورو بېرته راوباسم د کوترې د ورون نه وایي یعنې بچ یې کړم ژوندی پاتې شي، بیا رنګینه ښایسته کوتره وي ژوندۍ او بیا دغه وخت دا ونیسم ډاکټر ته وایي بوزمه دا کوتره دا نه پوهېږم چې بل چا به وایي د غشی وشتې وي، زموږ د کورنۍ کس وي خو ماته معلوم نه وي. نو دا درې خوبونه تعبیروو. آخره پورې موږ سره پاتې شئ او که چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ، ملګرو سره شریک کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او که خوب هم لیدلی وي نو په همدغه واتساپ نمبر کې ماته لیږلی شئ، خوب ولیکئ یا په آواز سره بیان کړئ، زنګ مه وهئ، بیا انتظار وکړئ، خوب هم انشاءالله تعبیر کېږي. اول د خوب آخر د خوب واضح بیانوئ. اول خوب ته راځو. وایي ملګري مې وي خوب کې ما نه غلط شي او څوک دي وایي بیا دوی شراب څکي ما ته هم راکړي. نو دا شراب څکل په خوب کې چې کله نشه رانه ولي نو دا ښه تعبیر لري. چې کله شراب په خوب کې وکتل سي او نشه کوي نه انسان نه نشه کوي نو دا ښه تعبیر لري. په دې باندې تعبیر کېږي چې ته یو ښه تصمیم نیسي یا داسې ځای کې چې هلته بېهوده خبرې کېږي یا داسې ملګري چې هغوی بې ځایه ګرځي د هغو په منځ کې ځان ساتې، د درس ملګري وي هغو نه خلاصېدی نه لري یا د کاروبار ملګري وي خو هغوی خپل وختونه ضایع کوي ګناهونو کې نورو کې او تا باندې دا شراب څښلی د په خوب کې تا نشه کوي نه. نو تعبیر یې دا ده چې الله تعالی ته حفاظت کوي د کورنۍ د ښه ماحول په سبب باندې او د کورنۍ د نوم نشان او د ښهتوب د مور پلار په دې سبب باندې نو ستا الله تعالی حفاظت کوي. او داسې بیا ته فکر کوي چې دا خوب کې ده او بیا شکر وباسي نو معنا دا چې ته یو ګناه فکر وکړه چې کله دا شراب څښل په خوب کې وکتل شي ګناهونه خصوصا دا غټ ګناهونه نو دا په دې باندې هم تعبیرېدلی شي چې ته د یو ګناه اراده لرې نو دغه ګناه چې اراده لرې نو تا ته الله تعالی په خوب کې داسې خوب وښیي چې ته یو کار کوي غلط او هغه بیا وروسته سخت در باندې تمامیږي. نو معنا دا چې دا کوم ګناه مې اراده لرې نو فکر وکړه چې د ګناه د کولو نه وروسته تا باندې به ډېر سخت حالت راځي نو مه کوه دا ګناه. نو په دې باندې تعبیر کېږي چې که د ګناه اراده لرې نو د ګناه د ارادې نه تېر شه ځکه بیا به ته ډېر سخت پښیماني وي لکه دا اوس ته فکر کوې چې دا ښه خوب و کنې به څومره ګناهګار شوی وم. نو د ګناه د ارادې نه تېر شه که ګناه د اراده دې وي. والله تعالی اعلم. بل خوب څه وایي غسل راباندې اوښتی وي او ملګرو سره په چکر روان یم، حمام وکړم، لونګ مې تړلی وي، وختونه دې ضایع کوي. په چکر وتلو نه مراد ته وختونه ضایع کوي د ملګرو سره. ستا ډېر مسؤلیتونه دي چې مسؤلیتونه باید ادا کړي او ته باید خپل هغه عزت او ابرو ساتلو کې ډېر کوشش وکړي. د ملګرو سره بې ځایه ملګرو سره ډېر چکر وهل او ډېر وتل نو دې کې بیا کله کله انسان ته څه تاوان رسیږي او د ملګرو د غفلت په وجه باندې ځکه چې ملګري ټوله همزولي سره یو ځای شي نو انسان باندې غفلت هم راځي او بیا چکر ته وځي نو انسان نه بیا یو څه
داسې عملونه کېږي چې هغه مناسب نه نو داسې ته د غسل اراده لرې نو معنا داسې ته همیشه د پاکي او صفایي او د تقوا اراده لرې خو دا کار ته په هر حالت کې نشي کولی عادي حالاتو کې نشي کولی د ملګرو سره دا کار نشي کولی بلکې د نیکو خلکو سره د مشرانو سره کېناستلو کې درس او تعلیم حلقو کې کېناستلو کې د مور پلار خدمت کې دغه کې دا شی ته لاسته راوړي نو داسې ته پرتوګ په تناب اچولی ده او لونګ دې وهلی نو معنا داسې ته دا د خپل عزت او د خپل هغه کوم شیان ستا د بې عزتي سبب کېږي هغه شیان ډېر ښکاره تاسو ایښي دي چې خلک کولی شي تا ته یو بې عزتي واړي یعنې داسې مجلسونو کې کښېنې داسې ټوکې کوې چې په هغه کې کیدای شي یو څوک جرأت وکړي او تا ته څه بې عزتي واړي لکه چې په دې خوب کې ته وایې چې دا نږدې ملګری دې راځي او دا تا تېله کوي د دې باعث کېږي چې دا پرتوګ د تا نه خطا شي او پرتوګ د ډېر لرې لاړ شي معنا دا چې دغه ملګرو سره په ناسته کې دې کې ته نشي کولی چې تقوا حاصل کړي دې کې ته نشي کولی چې ښه توب یاد کړي او ښه عملونه وکړي دا په کور کې کېږي د مور پلار په خدمت کې کېږي د ښو خلکو سره په کېناستلو کې کېږي درس و تعلیم کې مصروفېدلو کې دا کار کېږي نو که دغه ته د ملګرو د غافلو ملګرو یا همزولو سره دا شی لټوې نو دا نه کېږي دا امکان نه لري او بیا په چکر وهلو او بیا کاروبار معلوم نه وي نو په دې کې ته تاوان کوې ډېر او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې ته لکه متشدد انسان یې ځکه په دې خوب کې تا پرتوګ اچولی په تناب باندې یو لونګ دې وهلی ده او بیا په داسې حالت کې دا لونګ راوباسې ستا پرتوګ د صحیح نه یې رسېدلی او صحیح مطمئن نه یې نو معنا داسې په بعضو کارونو کې ته ډېر تشدد کوې او ډېر ځان ساتلو اراده کوې خو تا نه بیا څه کمی خپله تا نه کېږي نو په کار ده چې ډېر تشدد ونه کړي په بل چا باندې او خپل دا غواړې چې په ځان باندې ښه تغییر راولي نو هغه په یوازیتوب کې کېدلی شي یا په خلکو سره په کېناستلو کېدلی شي او دا خړې اوبه چې دي دا خړې اوبه هم ښه تعبیر نه لري معنا دا چې داسې کارونه داسې ځایونو ته تګ چې هلته ښه عاقبت نه لري او ښه حالت نه ده نو هغه ځایونو ته مه ځه هلته ته کوشش مه کوه چې هلته ته واوسېږي او بیا چې ډېر لوی نهنګ وي د امریکا د اجازي مجسمې غوندې وي سر یې د سرو زرو وي زه وایم دا لږې اوبه چې وشي دا ماهي به چېرته ځي دا په دې باندې تعبیر کېږي که څه ته ګیمونه وهې یا فلمونه ګورې نو په دغه کې تا ته هسې وخت ضایع کېدل دي نو اوس په دې کې ته د تماشا کوې بیا سوچونه کوې دا به څنګه کېږي نو معنا داسې دا مسایل چې دي نو دې مسایلو کې خیر تا ته نشته بلکې دا خړې اوبه دي دا بېکاره کارونه دي دا ډېر ګیمونه وهل ډېر فلمونه کتل نو دا ښه شیانو کې یا داسې که ته دا کار نه کوې نو داسې ملګري سره ګرځې چې هغوی دا کار کوي نو هغو سره مه ګرځه ځکه هغو سره هم ته وخت دې ضایع کېږي او بیا هم دلته ته وایې چې دا تعجب کوي نو دا همدغه د ګیمونو د مسایلو کې وخت ضایع کول باندې تعبیر کېږي چې دا پوښتنې کې دا به چېرته ژوند کوي او بیا څه وروسته ته وایې چې دا پاکې اوبه راغورځېږي ډېر او بیا بله ماهي پیدا شي دې نه مراد دا ده چې ته هر کله یو غفلت په تا باندې راځي غافل ملګرو سره کښېنې نو دغه نه وروسته د الله تعالی یو رحم په تا کېږي او ښه فرصت راسې دې راځي ښه خلکو سره کښېنې او ښه حالت سره مخ کېږي نو دغه ځان ته بیا عادي وګڼه دغه ځان ته بیا یو نعمت وګڼه او دې فرصت نه ښه استفاده وکړه او کوشش وکړه چې ته که واده دې نه وي نو واده سره هم ته خپل مشکل حل کولی شي یو مایي په خوب کې واده باندې هم تعبیرېدلی شي چې دا ښه حالت په تا باندې هغه وخت راځي چې کله ته واده وکړې ځکه واده چا نه وي نو هغه ډېر مشکلاتو سره مخکې کېږي سوچونه فکرونه ګناهونه دا ټول انسان نه کېږي نو یو ماهي علما د تعبیر وایي چې په واده باندې هم تعبیرېدلی شي معنا دا که غواړې چې دغه مشکلات ټولو نه ووځي نو که واده دې شاته کړی وي یا واده د مشکلاتو په وجه نه کېږي نو یو داسې کورنۍ انتخاب کړه چې هلته اسانه وي په لږو پیسو باندې بره کورنۍ مه انتخابوه دا واده دې ضرور کړه انشاءالله دې کې تا ته خیر ده والله تعالی اعلم بل خوب ده وایي زموږ کور کې 3-4 کوټې اضافه ده خوب کې تره زوی مې راسره وي وایي په هغه بشي باندې څوک وار وکړي او کفتر وغورځېږي کفتر په خوب کې دې باره کې زما ویډیو شته نو دا په سوله په ارامي او د کورنۍ په منځ کې په اتفاق او اتحاد باندې تعبیر کېږي داسې په دې خوب کې دا کفتره غورځېدلی ده او دا رنګه هم ده رنګینه ښایسته کفتره وي نو معنا داسې دا سوله او ارامي دا ستاسو کورنۍ کې دا جذبات او احساسات زیات ده خو بیا هم سوله او ارامي شته ستاسو په منځ کې اتفاق او اتحاد شته خو کله کله د یو مداخلت په سبب باندې د یو چا د مداخلې په سبب باندې هغه صحیح معلوم هم نه وي بعضې خبرې مشکلات لږ پیدا کېږي خو ته دغه د حل کولو ډېر کوشش کوې داسې ته دا کفتره وړې ډاکټر ده او بیا د ښه شی ترې وباسي نو معنا دا ستا کوشش او ستا
هغه زحمت خي او ستا توجه خي کورنۍ اتفاق او اتحاد باندې څه ډېر کورنۍ باندې توجه لري چې دا اتفاق اتحاد په ځای وي او د جذبات احساسات د شا د دې باعث نشي چې د ستاسو په منځ کې د کم آرامي د کم اتفاق او اتحاد د په خراب شي نو دغه باندې تعبیر کیږي په دې باندې هم تعبیرېدلی شي که ته د خپل تر زامنو په رابطه باندې که ستا سره بدګماني چې د دوی په وجه باندې څه مشکلات پیښیږي نو دا صحیح نه ده ته فکر کوي په دې خوب کې چې دغه شی ویشتل کیږي دغه شی یعنی د ورور د غشی وار کوي او دا کفتر څه غورځي فکر کوي چې دا بل چا دا کار کړی نو معنا دا څه یو کار څوک کوي د تر زامنو کې د مشرانو کورنیو کې د کورنۍ کې نو زر بدګماني پې مه کوه کیدای شي دغه وجه نه د یو بل چا وجه وي په یو مشکل کې پیدا کیږي نو په هر چا باندې ښه ګمان ساته او د مشکلاتو د رفع کېدو کوشش وکړه او ستا انشاءالله کم فکر ده او کم خبرې دي او کم کارونه دي دا ښه نتیجه ورکوي د اتفاق او اتحاد ساتلو لپاره والله تعالی اعلم نو دا و د دې درې خوبونو تعبیر الله تعالی دې وکړي ستاسو د خپل خوبونو تعبیر واورئ مطمئن شئ بیا کمنټ کې ماته اطمینان راکړئ او که چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګانې لایک کړئ ملګرو سره شریک کړئ او که خوب هم لیدلی نو ماته په همدې واتساپ نمبر کې ماته لیږلی شئ اول او آخر د خوب واضح کړئ خوب پوره ماته ووایي وخت د خوب وښیي نو انشاءالله خوب بیا زر تعبیر کیږي ښه تعبیر کیږي نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو